نصرت ارمان هر ورځ له همدې کتاب پلورنځي ځي. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ګرځي او هغه کسانو ته کتاب تر کور ورسوي چې غوښتنه یې ترې کړي. په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول کابل کې دغه کار نوی دی او لا تراوسه دغه ډول هڅه نه ده شوې. نصرت ارمان سره به ننګونې مخ وي، خو د ده اراده کمزورې نه ده او هڅه یې داسې ښکاري چې یو روڼ راتلونکی لري. د کتابونو لیونی مینې تر ډیرو دروازو رسولی دی، خو د بخت تړلې دروازه یې لا هم پر مخ تړلې پاتې ده. هغه څوک چې د کتابونو په منځ کې رالوی شوی دی او د کتابونو ملګرتیا ورته له هر څه بارزښته ده، وایي کتابونو پرې ډیر خواږه لورولي دي، اوس غواړي له هیوادوالو سره یې وویشي. نصرت ارمان که څه هم په داسې یو هیواد کې د کتاب د لوست لپاره خپلې هڅې دوامداره ساتي چې 40 کلنې جګړې پکې د کتاب لوست فرهنګ ډیر پیکه کړی دی او د ګوتو په شمیر د کتاب لوستونکي تر سترګو کیږي. خو دی وایي له هرې ممکنې لارې به هڅه کوي تر څو خلک د کتابونو ملګرتیا ته لیواله کړي. هغه تازه په کابل ښار کې د کتاب ډیلیوري په نوم یوه داسې نادره هڅه شروع کړې چې خلکو ته د کار ځای او هر چیرته چې وغواړي د خپلې خوښې کتابونه رسوي. ارمان زیاتوي دې چارې ته بیکارۍ کم خو د خلکو له کتابه مخ اړولو ډیر اړ کړی دی. دی تمه لري که څه ناڅه نوي ځوانان کتاب سره اشنا کړي، ترڅنګ به یې له همدې درکه ګټه وټه د کور په انغري کې اوربل وساتي. لومړی خو زما د خپل ژوند ستونزې وې، ناخوالې وې، بیکاري وه او یو کار ته مې اړتیا لرله او باید یو کار مې کړی وی د خپلو ورځنیو اړتیاو د بوج د پوره کېدو لپاره او له مالي اړخه په ځان د بساینې لپاره. نو زما خو ټول ژوند له کتابونو سره تړلی دی او په بل کار کې نه زما تجربه وه، نه یې راسره امکانات وو او نه مې علاقهمندي وه او دلته د دې خپلې ټولنې ستونزې وې، د کتابونو ته د خلکو په وخت نه رسېدنه وه، نه دومره ډېر شمېر کتاب پلورځي شته دی په کابل کې خصوصا چې دارې سیمې خلک دی په وخت باندې کتابونو ته رسیدګي وکولی شي او ډېر خلکو چې د مصروفیتونو بوختیاو له وجې نشو کولی له لرې سیمو نه یا د خپل لومړیتوبونه پرېږدي او راشي کتاب پلورځیو ته کتابونه واخلي. نو دا کار راته مناسب ښکاره شو. په یو ډول به مې د کتاب د لوست د فرهنګ په غوړېدا کې مرسته کړې وي او هم به مې هغه د خپل ورځنۍ بوختیا به ماته پیدا شوي وي او خلکو ته به د کتاب رسونه اسانه شي. نو همدغه انګیزه وه چې په دې کار مې بسم الله کړه. له اقتصادي پلوه د ارمان د ژوند څرخ ګرځولو لپاره دا چاره په خپل ذات کې نه وي، خو وروستۍ هیله ده. کابل ښار کې د هغه نابلدتیا او د کتاب رسونې له دغه نوي ګام څخه د خلکو کم پوهاوی هغه نورې ننګونې دي چې حل یې د دې هڅې دوام پورې نیغه اړیکه لري. هخوا د قلم خاوندان او لیکوالان دا اقدام بېساری ګڼي. د دوی په وینا دې هڅې د ګڼو خلکو هغه پلمه له منځه وړې چې ویل به یې د خپلې خوښې کتابونه نشي موندلی او دا یې یو لوی خنډ باله. بدبختانه د موږ په ټولنه کې کتاب سره علاقه دومره زیاته نه ده. دې ته باید کار وشي، باید کمپاین ورته وشي، جوایز وټاکل شي، نورې لارې چارې په کار واچول شي. د دغو لارو چارو نه یوه لاره همدغه ډیلیوري ده. ځینې خلکو وخت نه درلودو یا وخت نه لري چې کتابخانو ته لاړ شي. نو ارمان صاحب دغه زحمت نه خلاص کړي دي. په یو زنګ په یو میسیج باندې کتاب دې د په کور کې حاضري. نو ډېر نیک کار دی او دې سره به د هغه چا لاسو ته هم کتاب ورسیږي چې پخوا د لاسونه د کتاب سره نه وه مخته. دا کتاب پلورنځي لپاره به دا ډېر ښه وي. مثلا موږ به د پخوا د ورځې 15 شل تر 100 کتابه خرڅول، له دې سره شاید فیصدي زیاته سي. که څومره ارمان صاحب ډېر کوشش یا زحمت وباسي او کتاب ډېر ورسوي، شاید د کتاب پلور فیصدي زیاته سي. یعنې که په دغه رقم ارمان صاحب روان شاید موږ د ورځې 100 کتابه خرڅ کړو. د نصرت ارمان لخوا د کتاب رسونې نوی ګام که نن یو شمېر خلکو ته ساده او کوچنی کار ښکارېږي، خو ګڼ پکې بیا هغه معنوي ارزښت ګوري چې تر اوسه په ډېرو امکاناتو ورته خلک نه دي رسېدلي. په فکري ډول د کتاب سره تړلي خلک په دې باوري دي هغه ورځ لرې نه ده چې دا نوې هڅه به په ډېرو تاخونو کې د کتابونو له مخونو ګردونه وڅنډي او د خلکو مخ ته به یې د لوستلو لپاره کېږدي. عبدالله وصال، موج نیوز، کابل.